بسم الله الرحمن الرحیم. پېښور کې مفکوره تراغلي منګه او دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ډېره د ویاړ خبره ده چې د یو داسې بنسټیزې ادارې ضرورت و د پښتنو په دې سیمه په دې تاریخي مرکز پېښور کې چې دې ته د لر و بر د هر ځای نه زمونږ د پښتنو په هر ډول باندې خلک راځي راغونډېږي. په ځانګړې توګه باندې زه د ځوانانو په اړه چې خبره وکړم چې کم تخلیقي صلاحیتونه دي د پښتنو په ځوانانو کې او په ځانګړې توګه چې کم فنون لطیفه یادېږي چې په هغې کې زموږ د ځوانانو تخلیق راښکاره کیږي، نو د کتاب نه واړه تر د هنر د بهیره پورې داسې یو ضرورت د ادارې چې زموږ ځوانانو ته یو ډاډ میلاو شي، د لارښودنې دپاره یو اداره میلاو شي. نو مفکوره زما په فکر باندې په دې نوي وخت کې د نوي دور د تقاضو سره هم آهنګ د دغه کمی پوره کول لپاره یو ډیره کامیابه هڅه ده. په دې کې د پښتونخوا د سیمې هغه تکړه او ننګیالي پښتانه پوهان ورسره دي چې هغه لارښودان دي د قام د خیر په اړه، د قام د راتلونکي په اړه باندې. نو ډېرې نیکې هیلې دي زموږ د دې ادارې نه، زموږ خاص به ټولو پښتنو ته چې څومره هم ستاسو نه کیدلی شي د دې ادارې د پرمختګ دپاره د وړاندې بیولو دپاره چې هر ممکن مرستې موږ وکړو او د هغې سره سره زموږ پوره ډاډګیرنه به د مفکوره د ټولو ملګرو سره ورسره چې انشاءالله په هر ډګر به د دې ادارې د وړاندې بیولو دپاره موږ په هر وخت کې حاضر یو. ډېر مننه.